هیڅ وخت په دعا غوښتلو کې غفلت مه کوه، ځکه الله د ټولو لیدونکی اورېدونکی دی. الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کله چې زما بندگان له تا نه زما په باب پوښتنه کوي، هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم، او کله چې هغوی ما یادوي زه د هغوی یادونه اورم او جواب ورکوم. یو ځل موسی علیه السلام ته د بني اسرائیلو یوه ښځه راغله او عرض یې وکړ، ای موسی زما اولاد نه کیږي او ته د الله تعالی رسول یې، د الله سره خبرې کوي، د الله نه زما په اړه پوښتنه وکړه چې زما به اولاد وشي که به ونه شي. موسی علیه السلام ورته هوکړه او د الله تعالی نه یې پوښتنه وکړه، یا الله فلان ښځه راغلې او د اولاد په باب پوښتنه کوي. الله تعالی وفرمیل ای موسی هغې ته ووایه چې ستا به اولاد نه کیږي. موسی علیه السلام بیرته راغی او عرض یې وکړ، الله تعالی فرمایي چې ستا به اولاد نه کیږي. ښځه په ژړا ژړا له هغې ځای نه روانه شوه. د وخت په تېرېدو سره هغه ښځه بیا د موسی علیه السلام خواته په داسې حال کې راله چې په غېږ کې ځلیدونکی اولاد دی. وی ویل ای موسی تا خو ویلي ول چې زما به اولاد نه کیږي، خو دا زما اولاد دی. موسی علیه السلام حیران شو او بیا یې د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله تا خو ویلي ول چې د دې ښځې به اولاد نه کیږي، خو دا خو ما په داسې حال کې ولیده چې په غېږ کې ځلیدونکی اولاد دی، ورکوونکی اخیستونکی او ساتونکی خو ته یې چې دی دا اولاد د کومه کړ. الله تعالی وفرمیل ای موسی لاړ شه او ما ته د انسان د بدن غوښه راوړه. موسی علیه السلام یوه چاړه او کاسه راواخیسته او د بني اسرائیلو په کوڅه کوڅه کې د فرد نه پوښتنه وکړه چې الله د انسان د بدن غوښه غوښتې، خو هیڅوک دې ته تیار نشو چې د الله دپاره خپل د بدن غوښه غوڅه کړي. موسی علیه السلام خالي کاسه بیرته را روان و چې په لاره کې ناست ملنګ ولیده. خواته یې لاړ او عرض یې وکړ، الله تعالی د انسان د بدن غوښه غوښتې او ما د فرد نه پوښتنه وکړه، خو هیڅوک دې ته تیار نشو چې د الله دپاره خپل د بدن غوښه غوڅه کړي. ستا څنګه خیال دی؟ هغه د اورېدو سره خپل مټ ور مخکې کړه، وی ویل زما ټول بدن د الله نه قربان دی، ای موسی غوڅه یې کړه. موسی علیه السلام د غوښې سره کوهي تور ته لاړ او عرض یې وکړ، ای الله ما د بني اسرائیلو په کوڅه کوڅه کې د فرد نه پوښتنه وکړه، خو هیڅوک دې ته تیار نشو چې ستا دپاره خپل د بدن غوښه غوڅه کړي، خو په آخر کې مې ستا داسې یو بنده ولیده چې ما ورته یادونه وکړه او هغه له تا نه خپل ټول ځان قربانوه. الله تعالی وفرمیل ای موسی کله چې دا ښځه ستا د خوا نه په ژړا ژړا روانه شوه، دا خپل کور ته نه بلکې سیده د دغه ملنګ خوا ته لاړه او د هغه نه یې د دعا غوښتنه وکړه چې د الله نه زما دپاره د اولاد په باب غوښتنه وکړه. نو ته خپله فکر وکړه چې زه به د خپل داسې بنده لاسونه څنګه خالي بیرته لیږمه چې هغه له ما نه خپل ټول ځان قربانوي. السلام علیکم.